یم ژوبلې ویښې ما ولاړ یم د یارانو تر مخ زه په دار ځوړند یم د یو پیلو کسانو تر مخ توبه توبه استغفار ما سرچپه ولیدل ما ځینې خلک لمر خاته ته په سجده ولیدل توبه توبه استغفار ما سرچپه ولیدل ما ځینې خلک لمر خاته ته په سجده ولیدل هغه تصویر د خلیفه مبارک مخې ته کړو د خوب تعبیر د خلیفه مبارک مخې ته کړو چې دا سړی په کوم باور ورته تړی ګرځي چې دا سړی په کوم باور ورته تړی ګرځي سړی د ځان سره وړي ولې بې سړی ګرځي چې دا سړی په کوم باور ورته تړی ګرځي سړی د ځان سره وړي ولې بې سړی ګرځي هغه ویل دا سړی وساتئ هوښیار سړی دی دا د هېواد بیا رغونه کې د کار سړی دی دا سړی په سر د سمندر غوندې مفلس دی دا د زرو ډک ملنګ په زړه باندې خالص دی د نوم پوښتنه مې ترې وکړله حیران پاتې شو د فکر ټال باندې تر ډېر وخت اویزان پاتې شو د سرو اوږدو سترګو یې اوښکې بهېدلې ویلې هغه پر مځکه باندې کرښې تېرولې ویلې هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی تاریخ مې پلار جغرافیه زما د مور نوم هغه ویل لوی افغانستان زما د کور نوم دی تاریخ مې پلار جغرافیه زما د مور نوم دی د بودا او سمنات تیرې کانې دي ما ته یادې تر زردشته زمانې دي د بودا شګیوال صاحب د بودا او سمنات تیرې کانې دي ما ته یادې تر زردشته زمانې دي ما د ژوب ورګونو او د ګومل دښتې خوړلې دي ما د مارګلۍ ما د خوشحالګړو مارګلۍ غاړې ریبلې دي ما د ژوب ورګونو او د ګومل دښتې کرلې دي ما د خوشحالګړو مارګلۍ غاړې ریبلې دي زما تر سند کشمیر او هندوستانه دبدبه وه زما له اصفهان نه تر هرموز ته ګیول کوه منډې د شیرشاه پسې وهلې نادرک شولو خپل سیوری هم پرېښود په تیاره کې رانه ورک شو چېرته وما چېرته راغلم څوک وما او څه شومه ورک یم له خپل ځان نه چې مړ یم که بندي شومه بیا مې د سلطان شهاب الدین سر ته پیرې وکړې د سلطان شهاب الدین سر ته پیرې وکړې ما د بابا غر او سلیمان غر له سر نارې وکړې ما د ابا خان او ملتان خان سیدال ناصر سره ما ټټر وهلی دی د هر یو یرغلګر سره ما ته د اکبر توره چې سره پاتې وه سره دله زنګ وهلې نه ده ویل لړلې را سره دله دا مې د ژوره او تورې بوړې غورځنګونه دي ویستې مې د وخت د مکناټل د خولې اهونه دا مې د ژوره او تورې بوړې غورځنګونه دي ویستې مې د وخت د مکناټل د خولې اهونه دي نو زما منصور زما برجان زما کشمیره زویه زما سنګین زما بدری زما نصیره زویه سنګین